نن سهار چې د ټوکنو د ایشلو لړۍ کله د فوټبال په دغه میدان کې شروع شوه، تقریبا څه باندې 8 بجې وي چې بیروبار ډیر شو. سلګونه میرمنې په دغه ځای کې د ټوکن اخیستو دپاره ولاړې وي. په دغه بیروبار کې تقریبا د ولایتي مقاماتو په وینا چې 12 میرمنې مړې شوي او 10 میرمنې او 3 سړي ټپیان شوي دي چې اوس د ننګرهار په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پولیسو په ښځو وارونه کول، په سړی م کول، په سپین ږیرو ښځو نه پکې څادرونه م غورځېدل او رش زیات شو. خلک په دیوالونو راواوښتل او ښځې د خپو لاندې شوې. بس دا مرجوله پکې راواوښته، د واسطې والا پکې مخکې و. دا ټول جمع کړي، بیا یو ځای ګیټ خوشي کړي او دا ټول منډې وي، زنانه بیچاره پکې مړه کېږي. مړې شوې میرمنې ټولې ناروغې او عمرونه له 50 کلونو پورته وو، خو 2 جسدونه لا په روغتون کې پراته دي او خپلواني نه دي موندل شوي.